بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم قدرمنو دوستانو د مایکروسافت ورډ پروګرام پښتو زده کړې ته ښه راغلاست. راځو دلته به ورډ پروګرام راخلاص کړو. ورډ پروګرام چې مو راخلاص کړئ، تېره ورځ موږ ستاسې درس تقریبا په انزرټ مینو کې پیکچر، انلاین پیکچر او شیپ باندې مو کار کړی و. دا موضوعات مو ویلي وو. اوس راځو سمارټ آرټ او چارټ سکرین شاټ دا کمانډونه به تشریح کړو. په دې کې اول کمانډ د سمارټ آرټ. سمارټ آرټ داسې شکلونه دي چې کولی شو موږ تاسې دا د یوې ادارې د تشکیل لپاره استعمال کړو یا کار کړو، خو دا مختلف قسمه استعمال ځایونه لري. زه به یو مثال درته ووایم. اوس که چیرې پر دې سمارټ آرټ باندې کلیک وکړو، اوس ګور دلته آل که ورته انتخاب کړو، ټول سمارټ آرټ شکلونه په دې لیست کې راته راخلاصېږي. لیست شکل یې غواړي، پروسس شکل یې غواړي، سایکل شکل یې غواړي، هر قسم شکلونه ستاسې په کار وي. پر هغه باندې کلیک کوو، هغه صفحې ته کولی شو اضافه کوو. اوس مثال پر دې سایکل شکل باندې کلیک کوو او دلته به یو شکل انتخاب کوو. مثال دا شکل انتخابوو، له هغه وروسته یې اوکې کوو. داسې مو اوکې کوئ، دا صفحې ته اضافه سو. په صفحه کې بیا کولی شئ د دغه نقطو له لارې څخه نه دا نقطو باندې کلیک وکړئ او یو بل طرف ته کش کړئ. کولی شئ دا سایز ورته کم کړئ یا غټ کړئ. نه، دلته به انفرنټ آف ورته انتخاب کړو، په اسانۍ سره یو بل طرف ته کش کړو او بیا کوم مشکل کې جوړ نشي. ښه، اوس کولی شو موږ تاسې په دغه شکلونو کې مثال د یوې ادارې تشکیل اضافه کړو، یو بل شی کې ولیکو. لومړی راځو دلته په اوس ګوره دلته په دا هر شیپس کې ټکس لیکلی دی، نه پر دا ټکس باندې کلیک وکړو. کولی شو په دې ځای کې ایډیټ کې وکړو یا مثال لیکنه کې ولیکو. البته دلته د دې چپ طرف ته هم یو ټکسټ پن را سره پاله کېږي. کولی شو موږ تاسې د دغه ټکسټ پن له لارې هم په هغه شیپونو کې ایډیټ وکړو یا لیکنه کې ولیکو. که چیرې دلته نه یې، له دې لارې څخه هم کولی شو کې ولیکو. مثال دلته ولیکو، دلته به ولیکو ریاست. مثال د مخابراتو ریاست ته هغه کارمندان یې څوک دي، یا به دلته ولیکو د مخابراتو رئیس، او دلته به پسې ولیکو اداري مدیر. دلته به پسې ولیکو مثال آی ټي مدیر، او دلته به ولیکو سخت افزار مدیر. دلته به یو بل مدیریت ورته اضافه کړو یا د آی ټي مسلکي ماموریت په دې شکل باندې. اوس ګورو موږ تاسې د یوې ادارې تشکیل دلته اضافه کوي. البته ټول تشکیل خو م لیکلی نه ده، کولی شو موږ تاسې نور نومونه هم ورته اضافه کړو یا نور مدیریتونه هم ورته اضافه کړو. د هغه لپاره بیا دلته راځو، په ډیزاین مینو کې بیا موږ تاسې اډ شیپ په دې باندې کلیک کوو. اوس ګوره دلته موږ تاسې دغه سمارټ آرټ شیپ اضافه کوي. د سمارټ آرټ شیپ د تغییرولو لپاره یا د ډیزاین ورکولو لپاره دلته کلیک ورباندې وکړو. بیا دوې مینوګانې را سره فعاله کېږي، یو د ډیزاین په نامه ده او بل د فارمټ په نامه ده. کولی شو د دې ډیزاین مینو له لارې څخه ورته رنګ ورکړو یا ډیزاین ورته ورکړو، او د دې فارمټ مینو له لارې بیا کولی شو په هغه شیپونو کې ایډیټ وکړو یا شیپونه ورته اضافه کړو یا شیپونو کې تغییرات راولو. یا مثال په صفحه کې یو بل طرف ته یوسو دغه شیپونه. خو خیر، په هر صورت باندې لومړی راځو په دې ډیزاین مینو باندې کار کوو. په دې ډیزاین مینو کې که چیرې غواړو چې یو بل شیپ هم ورته اضافه کړو یا مثال یو بل مدیریت ورته اضافه کړو، پر اډ شیپ باندې کلیک کوو. دلته کولی شو یو بل مدیریت هم ورته اضافه کړو، او که غواړئ چې دا بیرته له منځه یوسو یا همغه شیپ انتخابوو او پر ډیلیټ باندې کلیک کوو تر څو پورې چې بیرته هغه له منځه ولاړ شي. اډ بیلډ کې بیا کولی شو اوس مثال سخت افزار مدیریت ته د دې مربوط که چیرې غواړئ چې نور شرح یا تشریح ورته ورکړي یا بل شی ورته اضافه کړي، هغه بیا پر اډ بیلډ باندې کلیک کوو. اوس مثال سخت افزار مدیریت ته، او په دې کې بیا یو نفر کارمند هم لري. کولی شو په دې شکل یې باندې ولیکو. او که چیرې ټکسټ پن باندې کلیک وکړو، هغه ټکسټ پن چې د لې په چپ طرف کې را سره ښکاره کېږي هغه پټوي، او که چیرې ټیک مارک هغه بیا ښکاره کوي را. بل پروموټ او ډیموټ ده. پروموټ له لارې کولی شو اوس مثال
دلته چې پر هر شپ باندې کلیک وکړو که چیرې غواړئ چې هغه شپ رامخته کړي او یوازې شپ درته ښکاره شي بیا پر پروموټ باندې کلیک کوو په دې شکل یا ډیموټ باندې کلیک کوو. اوس مثال اداري مدیریت ته دا که چیرې غواړئ چې ټولو شپونه رامخته کړي او داسې غټ ښکاره شي بیا په دې شکل راته ښکاره کوي. او که چیرې ډیموټ ورته کلیک کړو بیا پخوانی شکل راته ښکاره کوي. بل رایټ ټو لیفټ ته کولی شو دغه شیپونه چې مې اضافه کړي دي له چپ طرف څخه ښي طرف ته واړو او که چیرې غواړئ چې بیرته له ښي طرف څخه چپ طرف ته واړئ د دې کمانډ څخه استفاده کوو. او موو ډاون موو اپ که چیرې غواړئ چې یو شیپ پورته کړي یا کښته کړي نه. اوس سخت افزار مدیریت ته یا اداري مدیریت ته دا که غواړئ چې دا د آی ټي مسلکي ماموریت پر ځای باندې راولي بیا موو ډاون باندې کلیک کوو. اوس ګوره آی ټي مدیریت پر ځای باندې راغی او یا که چیرې بیا کلیک ورباندې وکړو بیا د اداري مدیریت پر ځای باندې راغی. یعنې کولی شو موږ تاسې هغه انتخاب سوی شپ کښته او پورته انتقال کړو په دې شکل باندې. بل لیاوټ ته راځو که چیرې غواړئ چې د دغه شپونو وارله وار چې موږ دلته دغه شپ انتخاب کړئ یا سمارټ ارت شکلونه مو انتخاب کړو هغه په سایکل کې موږ تاسې انتخاب کړئ. هر قسم شکل چې دلته ورته انتخاب کړو لیاوټ ورته انتخاب کړو همغه شکل مستقیم اوړي. اوس مثال دا شکل ورته انتخاب وکړو په دې شکل باندې ونه. اوس ګوره سخت افزار مدیریت ته یو نفر بل کارمند هم لري هغه هم کولی شي ورته اضافه کړي. اوس مثال آی ټي مسلکي ماموریت ته دا باید د آی ټي مدیریت مربوط شي. خیر پر صورت اوس موږ تاسې ایډیټ کړی ده په همغه شکل مې اضافه کړی ده. او چینج کلر کې بیا کولی شي د دغه انتخاب شوي شیفونو لپاره رنګونه ورته انتخاب کړي. مختلف قسمه رنګونه موجود دي راسره هر قسم رنګ چې مو ورته انتخاب کړئ همغه رنګ ورته ورکول کېږي. مثال دا قسم رنګ ورته ورکوو ښه ډیزایندار رنګ ده. بیا که چیرې غواړئ چې په دغه رنګ سم ورته ورکړئ او نور سټایلونه ورته انتخاب کړئ دلته دا لیست راخلاصوو په دې کې. اوس ګوره دا مختلف قسمه نور سټایلونه راسره موجود دي کولی شئ د لارې څخه نور سټایلونه هم ورته انتخاب کړئ. دا سټایل ورته انتخاب دا لکه نه ښه سمه معلومه شي دا سټایل به انتخاب. بل راځو فارمټ ته. په فارمټ مینو کې هم کولی شو ایډیټ کې وکړو یا تغیرات کې راولو. اوس مثال چینج شپ دا شپ که غواړئ چینج یې کړئ تبدیل یې کړئ دلته پر چینج شپ باندې کلیک کوو. اوس مثال دا شپ ورته انتخابوو یا مثال دا شپ نه ده پکار دا شپ ورته انتخابونه. اول دغه د مخابراتو رئیس نه دا شپ په دې شکل باندې راسي یا مثال په بل شکل باندې راسي. لارجر غټول او سمالر شنی کول یا کمول. بل شپ سټایل ده. په شپ سټایل کې کولی شئ دغه د شپ لپاره نور سټایلونه ورته انتخاب کړئ یا رنګ ورته چینج کړئ رنګ ورته بدل کړئ. شپ پیل کې بیا کولی شئ دغه شپ له یو بل قسم رنګ څخه ډک یا مثال پیکچر ورته راوړئ او پر پیکچر باندې کلیک وکړو بیا ورک اپلاین ورته کلیک کوو. هر ځای چې مو تصویر ایښی وي هغه کولی شئ له دې لارې ورته راخلاص کړو او بیا د شپ لپاره انتخاب کړو. که چیرې دا نه وي راځو دلته مثال ټیکسچر ته راځو. په ټیکسچر کې بیا نور رنګونه لرو یا نور ډیزاینونه لرو. اوس که چیرې دا ډیزاین ورته انتخاب کړو هغه کولی شو دغه انتخاب شوي شپ لپاره غوره کړو. بل شپ آوټلاین ته راځو. ګوره دا کمانډونه م ټول ویلي دي د هغه تېره ورځې په شپ کې چې مې ایډیټ وکړئ هغه د شپ مربوط او دا کمانډونه عینا دغه سمارټ ارت شکلونه او شپ دواړه یو قسم دي فرق د چندانې نه لري سره. او دغه تغیرات که چیرې کې راولو د فارمټ مینو د سمارټ ارت شکلونو او یا د شپ شکلونو دا ټول یو قسم دي کولی شو په یو قسم باندې ایډیټ کې وکړو یا تغیرات کې راولو. خیر له دې څخه تېرېږو دغه ټول کمانډونه م ګوره ویلي دي. ورډ ارت سټایل دغه بیا ټول د څه شي مربوط کېږي دا بیا ټول د هغې لیکنې مربوط کېږي کومه لیکنه چې په شپ کې لیکلې ده. اوس مثال د مخابراتو رئیس ده د دې لپاره که چیرې غواړئ چې یو رنګ ورته انتخاب کړئ کولی شئ رنګ ورته غوره کړئ په دې شکل باندې یا مثال رنګ ورته ورکړئ د دې لیکنې لپاره یا آوټلاین ورته ورکړئ یا افیکټ ورته ورکړئ. دا کمانډونه م ټول ویلي دي. له دې څخه تېرېږو راګرځو بیرته عمومي صفحې ته او دغه شپونه به ټول ډیلیټ کړو. بیرته راځو بیرته انزرټ ته. په انزرټ کې یو بل کمانډ ده د چارټ په نامه ده. دا ډېر مهم کمانډ ده او ډېر زیات استفاده کېږي. که چیرې غواړئ چې په دې صفحه کې یو چارټ جوړ کړئ بیا په هغه کې ایډیټ وکړئ یا نومونه ورته اضافه کړئ لیکنه کې ولیکئ له دې چارټ څخه استفاده کوو. ګورو چارټونه مختلف قسمه چارټونه راسره موجود دي. د کالم چارټونه دي لاین چارټونه دي فیلډ چارټونه دي د بار چارټونه دي. یعنې ګوره دلته که چیرې موږ تاسې کالم ورته انتخاب کړو د کالم چارټونه راته راخلاصوي. که لاین ورته انتخاب کړو د لاین چارټونه راته راخلاصوي. که پی ورته انتخاب کړئ پی شکل چارټونه راته راخلاصوي. یعنې ګوره هر یو جلا جلا دلې راته راکوي. او که چیرې کالم ورته کلیک کوو موږ
په دې شکل باندې یو چارت اضافه شوی دی صفحې ته، د ورډ پروګرام صفحې ته. داسې موږ تاسې کلیک کړو دا کالم، له هغه وروسته یې اوکې کړو. داسې مو اوکې کوي، اتومات دا چارت اضافه کیږي ورډ پروګرام صفحې ته. یعنی کوم وخت یو چارت په ورډ پروګرام ته اضافه کوي، په څنګ کې ورسره د اکسل پروګرام یو صفحه هم خلاصیږي. کولی شي هغه ایډیټ کې کوو یا لیکنه ورته لیکو، هغه د اکسل پروګرام په ټیبل کې کولی شي ورته ولیکي. مثال دلته دا د اکسل پروګرام صفحه چې اضافه شو، په دې کې کولی شي لیکنه کې ولیکي، ایډیټ کې وکړي. اوس اکسل پروګرام صفحه به داسې کم کړو تر څو پورې دلته چارت هم راته معلومیږي. هغه کم ایډیټ چې کوو هغه باید په چارت کې راته معلوم شي. اتومات د زده کوونکو د نمرو یو جدول به جوړ کړو، هغه په جدول کې به ایډیټ وکړو، هغه ایډیټ خپل اتومات و چارت ته اضافه کیږي. مثال دلته لیکو نیم، په پښتو انګلیسي به ولیکو نیم احمد ولی خان جانان. ګوره دغه نومونه چې ورته اضافه کړو دلته خو اتومات دغه ټیبل تقریبا تر دې ځایه پورې اضافه شوی ده. که چیرې غواړئ چې نور نومونه هم ورته اضافه کړئ، ګوره دلته په هر سیل کې چې ایډیټ کوو یا نوم کې لیکو، هغه خپل اتومات دلته په چارت کې هم لیکل کېږي. اوس مثال دلته ورته لیکو داسې فرض کړئ چې دا موږ تاسې د ورډ پروګرام، اکسل پروګرام، انټرنیټ پروګرام د نمرو یو جدول لرو، هغه جدول باید په چارت کې راته ښکاره کړي. له هغه څخه وروسته مثال دلته ورته لیکو ورډ، اکسل او انټرنیټ په دې شکل باندې. اوس ګوره دا نومونه چې ورته اضافه کړو هغه خپله اتومات دلې اضافه کېږي. مثال احمد ته په ورډ پروګرام کې څو نمرې وړي دي، نمرې باید دلې راته وښیي په دې د ګراف په شکل باندې. هغه نور خو تر اوسه ورته اضافه کړي نه دي. مثال احمد ده په ورډ پروګرام کې تقریبا 8 نمرې وړي دي نه، او همدارنګه په ولی بیا په ورډ پروګرام کې 2 نمرې وړي دي، دا ول 2 نمرې. خیر په هر صورت باندې دغه نمرې به ورته اضافه کړو. له هغه نه وروسته بیا هلته چارت بیا ښه سم راته معلوموي. ښه، اوس ګوره دغه جدول کې موږ تاسې ایډیټ وکړئ په اکسل پروګرام کې. دلته چې ایډیټ کوو په چارت کې هلته چارت خو موږ تاسې ورډ پروګرام ته اضافه کړی ده، خپله اتومات دغه ایډیټ په ورډ پروګرام کې په چارت کې راته اضافه کېږي. که چیرې غواړئ چې یو بل نوم هم ورته اضافه کړي، نور یو بل پروګرام هم ورته اضافه کړي، په دې نقطه باندې کلیک کوو. یعنې د دې نقطې له لارې هر څومره ساحه چې دلته موږ تاسې انتخاب کړه، هماغه ساحه کولی شو په چارت کې راولو. مثال یو بل نوم به ورته اضافه کړو د نسیم په نامه باندې، دا به ورته ولیکو او دلته به نمرې هم ورته اضافه کړو. وبخښئ، دا مو ورته اضافه کړو. اوس ګوره دلته یو بل نوم هم ورته اضافه کوي د نسیم په نامه باندې، او نمرې مو هم ورته ورکړئ. له هغه نه وروسته دغه جدول خو موږ تاسې نور نه ده په کار، دا به دلې کلوز کړو. دا اکسل پروګرام داسې هم کلوز کوئ. کولی شو دلته له دې چارت څخه استفاده وکړو. هغه چارت موږ تاسې په ورډ صفحه کې اضافه کړی ده. راځو اوس په دې چارت کې به ایډیټ وکړو یا تغیرات پکې راولو. که چیرې غواړئ چې په دې چارت کې ایډیټ وکړو، لکه د پخوا په شان باندې چې موږ تاسې به یو شپ اضافه کوئ، یا به سمارټ آرټ شکلونه اضافه کړو، یا به پکچر اضافه کوئ. د هغه لپاره دلته په مینو بار کې یو ډیزاین مینو او فارمټ مینو اضافه کېدله. په هماغه شکل باندې دلته د چارت لپاره هم یوه ډیزاین مینو اضافه کېږي، په مینو بار کې یو فارمټ مینو اضافه کېږي. کولی شو په دې دواړو کې د ډیزاین له لارې ډیزاین ورته ورکړو یا رنګ ورته ورکړو. په فارمټ مینو کې بیا کولی شي دغه شکل یې چینج کړو، یا مثال نور ایډیټ کې وکړو، نور تغیرات کې راولو. لومړی راځو پر ډیزاین مینو باندې به کار وکړو. ډیزاین مینو چې مو راخلاصه کړه، چارت به انتخاب وي. که چیرې چارت انتخاب نه وي، دا دواړې مینو بیا کار نه راسره کوي. یعنې که چیرې دلته پر جسمینه صفحه باندې کلیک وکړو، بیا دا دواړې مینو ورکېږي، بیرته هایټ کېږي. او دلته که پر چارت باندې کلیک وکړو، دواړې مینو بیا راسره پاله کېږي. اول دلته راځو اټ چارت الیمنټ. کولی شو د دې چارت الیمنټ ورته اضافه کړو. یعنې هر شی چې په کار وي په دې چارت کې، هغه کولی شو له دې لارې څخه هایټ کړو یا شو په چارت کې. اوس مثال له دې لارې څخه یو عنوان ورته اضافه کړئ. چارت ټایټل، د چارت ټایټل ګوره ابو چارت د چارت لوړ راته ښکاره کېږي. د کولی شو د دې ټایټل له لارې د دې چارت ته یو عنوان ورکړي. سټوډنټس لیست په دې شکل به ولیکو.
اوس ګوره دلته چارت ټایټل ورته اضافه کوي که غواړې چې د چارت ټایټل بیرته له منځه یوسې دلته پر نن باندې کلیک کوو. اوس ګوره چارت اباو پورته دغه چارت د چارت ټایټل غواړي سنټر اوورلی که چیرې دا ورته انتخاب کړو بیا په سنټر د چارت کې راته راځي او دا که چیرې ورته انتخاب کړو اباو چارت بیا د چارت لوړ دغه ټایټل راته راکوي او که چیرې نن ورته انتخاب کړو بیا مکمل دغه ټایټل له منځه وړي. ډیټا لیبل ته که چیرې راسو اوس مثال که چیرې غواړې چې هغه نمرې ورته اضافه کړي بیا د هر شاګرد نمرې د خپل ګراب سره معلومې سي مثال هغه نومونه مې راته ښکاره کوي نمرې مې راته ښکاره کوي. ډیټا کلاوډ ورته انتخاب وکړو که چیرې دا نه پر نن باندې کلیک وکړو بیرته هغه نمرې ټولې هایټ کېږي. ډیټا ټیبل که چیرې غواړې چې هغه په ایکسل پروګرام کې موږ تاسې که چیرې په یاد وي ایکسل پروګرام کې یو ټیبل اضافه کوي په ټیبل کې څه کوم تغیر راوستی یو نوم ورته اضافه کوئ یا هم ځینې کموئ هغه خپله اتوماتلی چارت ته اضافه کېږي. که غواړې چې هغه ټیبل ورسره ذکر کېدلې لاندې بیا دلته ویټ لیجنډ کې دغه لیجنډ کې د ورډ پروګرام نوم نه ده دا ورډ پروګرام نامه سره باید د ورډ پروګرام سره کم رنګ لري مثال شین رنګ لري د ایکسل پروګرام نسواري رنګ لري یا مثال ژیړ رنګ لري او انټرنیټ پروګرام بیا خړ رنګ لري دې ته لیجنډ ویل کېږي. که چیرې غواړې چې دا لیجنډ هم ورسره ښکاره کړي ګوره ډیټا ټیبل ته راځو په ډیټا ټیبل کې بیا نو لیجنډ کې چې ورته انتخاب کړو هغه بیا کلی سي مثال رنګونه چې ورسره ذکر یې هغه بیا ورکوي او که چیرې دا ویټ لیجنډ ورته انتخاب کړو بیا هغه کلی هم ورسره ذکر کوي یا هغه رنګونه هم ورسره ذکر کوي او که چیرې پر نن باندې کلیک وکړو بیرته دغه ټیبل مکمل له منځه وړي. یعنې هر شی سمدلې غوښتل چې مثال چارت ته اضافه کړو یا یې ځینې ایسته کړو هغه دلته نن کمانډ هم راسره پاله کېږي کولی شو یو شی ورته اضافه کړو یا ځینې کم کړو هغه په دې شکل باندې ایډیټ کې کولی شو. لیجنډ ته راسو مثال رایټ طرف ته اضافه کوي ټاپ طرف ته اضافه کوي لیفټ طرف ته اضافه کوي هر یا مثال که چیرې پر نن باندې کلیک وکړو بیرته دا لیجنډ له منځه وړي. بل راځو کویک لیاوټ ته په کویک لیاوټ کې بیا کولی شو چې د دې چارت لپاره نور مختلف قسمه شکلونه ورته انتخاب کړو. اوس ګوره که چیرې موږ تاسې مخکینی شکل خوښ نه وي هغه مخکینی چارت هم لیاوټ هم خوښ نه وي کولی شو په دې کې بیا نور قسمونه ورته انتخاب کړو یا بل قسم لیاوټ یا شکل ورته غوره کړو جدول هم راته معلوموي هغسې بیا زموږ تاسې هر لیاوټ خوښ شي پر هغه باندې کلیک کوو. بل چینج کلر ته راځو په چینج کلر کې کولی شو د هغه چارت لپاره رنګونه ټول په یو ځل باندې تغییر کړو یا په یو ځل باندې ورته چینج کړو ورته بدل کړو. بل چارت سټایل ته راځو په چارت سټایل کې بیا د چارت لپاره بیا مختلف قسمه سټایلونه موجود دي هر قسم سټایل سم کلیک کوئ هماغه سټایل زموږ تاسې چارت ته ورکول کېږي پر هغه باندې اپلای کېږي کوم چارت چې مو انتخاب کړی. بل سویچ را کالم دا که چیرې غواړئ چې اوس مثال دغه نومونه موږ تاسې په کالم باندې لیکلي دي او دغه انټرنیټ او ایکسل او ورډ پروګرام دغه موږ تاسې په راګانو باندې لیکلي دي. دا که چیرې غواړئ سرچپه کې یا راګانې کالمونو ته واړئ یا کالمونه راګانو ته واړئ د دې کمانډ له لارې هم کولی شو. که چیرې دلته بیا هم دغه کار راسره ونه کړي دا کمانډ بیا سلیکټ ډیټا ته راځو په سلیکټ ډیټا کې بیا کولی شو دلته هم دغه کمانډ څخه استفاده وکړو. سویچ را ټو کالم یعنې دغه راګانې و کالمونو ته اړول او کالمونه بیا راګانې ته اړول کولی شو د دې لارې څخه هم چینج کړو یا ایډیټ کې وکړو. بل اډ که چیرې غواړئ چې یو بل نوم ورته اضافه کړي پر دې اډ باندې کلیک کوو سریس نیم کې بیا کولی شي هغه ساحه ورته انتخاب کړي ساحه ورته مشخصه کړي له هغه نه وروسته بیا دلته بیا کولی شي هغه را ورته مشخصه کړي را ورته انتخاب کړي خیر په صورت باندې له دې څخه تېرېږو. بل که چیرې غواړئ چې ایډیټ کې وکړي تغیرات کې راولي بیرته هغه ساحه اضافه ساحه مثال زه غواړم چې دا 2 راګانې ورته اضافه کړم یا 3 راګانې ورته اضافه کړم هغه هم کولی شو له دې لارې څخه بیرته ایډیټ کې وکړو. ریموو په واسطه کولی شي یو بل نوم له منځه یوسئ که چیرې دا نوم زموږ تاسې خوښ نه وي یا مثال په کار هم نه وي کولی شو له دې لارې څخه یې ریموو کړو او موو اپ موو ډاون له لارې کولی شي هغه نوم چې موږ تاسې انتخاب کړی وي هغه کولی شو ښکته یوسو یا پورته یوسو له دې لارې څخه او ایډیټ که چیرې غواړئ چې په دغه ورډ او ایکسل انټرنیټ پروګرامونو کې ایډیټ وکړئ یا نوم ورته اضافه کړئ یو نوم ورته له منځه یوسئ هغه له دې لارې څخه هم ایډیټ کولی شو. بل ایډیټ ډیټا ده ایډیټ ډیټا له دې لارې څخه هم کولی شو موږ تاسې په هغه خپلې ډیټا کې ایډیټ وکړو یا تغیرات کې راولو. اوس که غواړئ چې یو بل نوم ورته اضافه کړئ دلته د ایکسل پروګرام راخلاصوي په دې ایکسل پروګرام کې اوس مثال دا ساحه خو موږ تاسې تر دې ځای پورې مشخصه کړې ده دا یوازې چارت ته اضافه شوې ده. اوس که چیرې غواړئ دلته یو بل نوم هم ورته اضافه کړئ دا ساحه به ټوله داسې ورته انتخاب کړو دلته به یو بل نوم ورته ولیکو د خان په نامه باندې د خان نوم سته د جان نوم لیکو
او له هغه نه وروسته به دلته اوس ګوره په اتومات د چارت ته دغه نوم اضافه سو او که چیرې غواړئ چې دغه نمرې هم ورته ورسوئ په دغه سینونو کې بې نمرې هم ورته ورسوو تر څو پورې چې هغه هم چارت ته اضافه سي په دې شکل باندې له هغه نه وروسته سل کو. اوس خو دا موږ تاسې راګانې و کالمونو ته واړول او کالمونه مو راګانو ته واړول د مخکې په شان باندې دا چارت نه راته معلومېږي. که غواړئ چې بېرته سرچپه کې سویچ راټ کالم ورته کلیک کوو تر څو پورې چې بېرته په پاني شکل باندې راته راکړي. که چیرې دا نه بیا پر دغه باندې کلیک کوو سویچ را کالم دې باندې چې مو کلیک وکړئ کولی شو له دې لارې څخه یې هم چینج کړو تر څو د پخوا په شان باندې بیرته راګانې و کالمونو ته واړوي او کالمونه و راګانو ته چینج کړئ واړوي. بل چینج چارت ټایپ کولی شئ. اوس مثال دغه چارت که زموږ تاسې خوښ نه وي یا دا سټایل یا دا ډیزاین یا دا لیاوټ هم خوښ نه وي کولی شو موږ تاسې یو بل چارت تبدیل کړو یا واړوو یو بل شکل ته. اوس ګوره په دې کې کالم شکلونو څخه موږ تاسې مخکې استفاده کړې ده. که غواړئ چې لاین چارت یې واړوئ یا پی چارت ته واړوئ با چارت یې واړوئ نه هر قسم چارت چې د لیاوټ نه انتخاب کړو هغه اوکې کوو اتومات هغه چارت خپله ورته بدلیږي یا چینجېږي. بل راځو فارمټ مینو ته. د فارمټ مینو له لارې نور تغیرات کې راولو. یا مثال چارت ایریا کې اوس ګوره داسې راخلاص کړو په دې کې که چیرې غواړئ چې په دې چارت کې یو ساحه ورنګوئ یا رنګ ورته ورکړئ یا ډیزاین یې ورته چینج کړئ. اوس مثال دلته لیکلي دي بک وال دا د شا دیوال د چارت د شا دیوال شی که راته انتخاب کړه داسې انتخاب سو. اوس ګوره د چارت د شا دیوال انتخاب سو او په فارمټ سلیکشن کې بیا کولی شئ په دې انتخاب شوي ساحه کې ایډیټ وکړئ یا مثال رنګ ورته ورکړئ یا مثال له یو رنګ څخه ډک کړئ نه دلته اوس کلیک ورباندې کوو. اوس ګوره خپله اتومات هغه رنګ ورته ورکړل سو. کولی شئ بل رنګ ټیم چینج کړئ او دلته فیصدي هم ورته زیاته کړئ یا کمه کړئ نه. او که چیرې غواړئ چې یو بل قسم رنګ ورسره ګډ کړئ دلته بیا کولی شئ دوه درې قسمه رنګونه ورسره ګډ کړئ هغه رنګ ورباندې اپلای کړئ په دې شکل باندې. بیا یو رنګ کې مثال د یو رنګ تازګي ورته ډېره کړئ د یو رنګ ورته کمه کړئ نه په دې شکل. اوس ګوره دوه رنګه هم سره ګډ کړو. کولی شئ دغه دواړه رنګونه مثال د یو رنګ فیصدي ورته کمه کړئ یا د یو رنګ فیصدي ورته زیاته کړئ. خیر پر صورت باندې دا تاسو کولی شئ په خپله خوښه باندې دلته ایډیټ کې وکړئ. دلته پکچر او ټیکسچر فیل کې بیا کولی شئ دغه ټیکسچر له شکلونو څخه استفاده وکړئ. یا مثال که غواړئ یو عکس ورته راوړئ پر پکچر باندې کلیک کړو په ټیکسټ او صفحه باندې دلته موږ تاسې ګوره یو عکس ایښی دی هغه به ورته انزرټ کړو. هغه هم کولی شئ د دې چارت د وال لپاره دغه شکل ورته انتخاب کړي. یعنې نور تغیرات هم کې راوستلی شئ. مثال په دې کې بیا پیټرن فیل ورته انتخابولی شئ نه په دې شکل باندې هر قسم ایډیټ چې موږ کې وکړئ له هغه وروسته دا لیست بېرته کلوزوو تر څو پورې چې په هماغه شکل باندې څنګه چې موږ تاسې غواړو چې جوړ کړو هغه ساحه په هغه شکل راته جوړېږي. بل چارت ایریا که چیرې غواړئ د چارت ایریا په ساحه کې ایډیټ وکړئ یا تغیرات کې راولئ رنګ ورته ورکړئ د چارت ایریا ټوله راته انتخابوي. اوس ګوره د چارت ایریا انتخاب سوه. فارمټ سلیکشن کې بیا کولی شئ بېرته د چارت په ایریا کې ایډیټ وکړئ یا مثال تغیرات کې راولئ. مثال دا رنګ ورته ورکوئ دا رنګ ورته ورکوئ هر قسم رنګ چې ورته ورکوئ په هغه کې کولی شئ ایډیټ وکړو. مثال دا رنګ ورته ورکوو نه یا نو فیل ورته کلیک کړئ بیرته هغه رنګ له منځه وړي. بل که چیرې دلته مثال چارت ټایټل ورته انتخاب کړو مثال د چارت ټایټل دې په څه شکل باندې سي غواړو چې د چارت ټایټل لپاره یو قسم رنګ ورته ورکړو نه اوس دا قسم رنګ ورته ورکوم او دا رنګ مثال خفي تیز دی نه په څه شکل دې سي وکولای شو په دې شکل باندې ایډیټ کې وکړو یا تغیرات کې راولو. مقصد دلته چې هر ساحه موږ تاسې انتخاب کړه سلیکټ هم کړه د هغه څخه وروسته بیا په د فارمټ سلیکشن له لارې بیا په هغه ساحه کې چې موږ تاسې انتخاب کړې ده یا سلیکټ کړې ده په هغه ساحه کې ایډیټ کولی شو یا رنګ ورته ورکولی شو یا ډیزاین ورته ورکولی شو. بل ریز ټو میچ سټایل یعنې که چیرې پر دې باندې کلیک وکړو دا کمانډ باندې هغه کم تغیرات چې مو کې راوستلي دي یا رنګ ورته ورکړی دی سټایل هم ورته ورکړی دی هغه ټول بیرته په پخواني شکل راته راولي هغه رنګ و ډیزاین و هر څه ټول مکمل کلیر کوي یا پاکوي. خیر خو اوس دا موږ تاسې دا چارت جوړ کړی دی په همدې ډیزاین باندې بیخي صحیح ده راسره. بل انزرټ شیپ ته راځو د دې له لارې که چیرې غواړئ چې په دې چارت کې د یو شیپ په کار سي نه یو شکل دې په کار سي هغه کولی شئ دلته کلیک ورباندې وکړئ او بیا دلته په چارت کې رسم کړئ. اوس ګوره دا پرمټ مینو د دې شیپ لپاره اضافه شوه دلته که بیرته پر دې چارت باندې کلیک وکړو د چارت لپاره بیا خپله ځان ته پرمټ مینو موجوده ده. بل چینج شیپ هغه شیپ که غواړئ چینج یې کړئ په بل شیپ باندې هغه دلته هم کولی شئ چینج یې کړئ او دلته چې موږ تاسې کلیک ورباندې وکړو دلته خو نو اوس کار نه راسره کوي ځکه چې چارت انتخاب ده
او شپ هم نه دی انتخاب کړی. بل شپ سټایل کې بیا کولی سئ د دې شپ لپاره اوس ګوره دغه چارت خپله یو شپ ده. که چیرې غواړئ چې د دې چارت د شپ لپاره یو شکل انتخاب کړئ، یو شکل ورته غوره کړئ، دلته کولی سئ د یو رنګ ورته انتخاب کړئ، او دلته هم کولی سئ رنګونه ورته انتخاب کړئ، رنګونه ورته ورکړئ. نه یو ښه ډیزاین به ورته انتخاب کړو څو پورې لیکنه هم صحیح سي او دغه ووایي سي په دې شکل. بل شفټ آوټلاین ته کولی سئ د شپ لپاره چې موږ تاسې کوم آوټلاین لرو هغه کې مثال دغه شپ آوټلاین دې په دې شکل باندې بولډ سي، له هغه وروسته رنګ که ورته ورکوئ بیا هغه رنګ یې ښه سم معلومېږي په دې شکل. بل شفټ افیکټ کې بیا کولی سئ د دې شپ لپاره یا د دې چارت لپاره افیکټونه ورته انتخاب کړئ. اوس ګوره مختلف قسمه افیکټونه موجود دي، هر قسم افیکټ چې ورته ورکړو هماغه افیکټ پر اپلای کولی سو. ورډ آرټ سټایل دا خو مخکې په شپ کې هم ویلي وو، په پکچر کې مو هم ویلي وو، یعنې له دې لارې څخه هغه لیکنه چې مثال په چارت کې لیکل سوې ده یا مثال په شپ کې لیکل سوې ده، که غواړئ چې په هغه لیکنه کې ایډیټ وکړئ، هغه لیکنې ته یو ډیزاین ورکړئ، یو رنګ ورته ورکړئ، هغه له دې لارې څخه کولی شئ ورته انتخاب کړو. اوس مثال تور رنګ ورته ورکوو او آوټلاین دې په څه شکل چې د دې لیکنې آوټلاین بیخي نه ورته ورکوو، بیا داسې ګډوډه کېږي. ټکسټ افیکټ کې بیا کولی شئ د دې لیکنې لپاره یو قسم افیکټ ورته غوره کړئ، افیکټ ورته انتخاب کړئ، مثال په دې شکل باندې یا په دې شکل باندې سم تازه معلوم شي. او پوزیشن کې بیا کولی شئ دغه چارت چې مې اضافه کړی ده په صفحه کې د دې چارت لپاره یو پوزیشن یو موقعیت انتخاب کړئ، موقعیت ورته غوره کړئ. هغه موږ تاسې په تېرو درسونو کې دا کمانډونه ویلي دي، له دې کمانډونو څخه تېرېږو راځو بېرته انزرټ مینو ته. په انزرټ مینو کې یو بل کمانډ ده د سکرین شاټ په نامه باندې، دا یو سکرین شاټ کمانډ به لا ووایي، له هغه نه وروسته نور درس بیا سبا که خیر ووایو. که چیرې غواړئ چې له دې ټول مکمل سکرین څخه یو شاټ واخلئ، یو تصویر واخلئ، هغه راځو مثال دلته کلیک کوو، په دې صفحه کې مو کلیک وکړئ، بلې صفحې ته بیخي انتقالیږو. په دې صفحه کې مې کلیک وکړئ، راځم پر سکرین شاټ باندې کلیک کوم، پر سکرین شاټ چې مې کلیک وکړئ پر دې ځای باندې دا صفحه چې ټول مثال هایټ سوله، دغه شکل چې ځان ته غوره کړئ، دا پوینټر ده د مثبت علامې، له هغه څخه وروسته هر څومره ساحه چې موږ تاسې دلته انتخاب کړو د موس په واسطه باندې هغه په کومه صفحه کې چې مو کلیک کړي هماغه صفحې ته اتومات دغه سکرین شاټ انتقالوي، په هغه صفحه کې راته پیسټوي. بیا کولی شو په دې شکل باندې دلته ایډیټ کې وکړو یا تغیرات کې راولو، لکه څنګه چې په پکچر کې ایډیټ کاوه یا تغیرات هم کې راوستل، په هماغه شکل باندې د دې سکرین شاټ لپاره عیناً تصویر ده. دا ګوره تصویر کې بیا چې موږ تاسې به ایډیټ کوئ، فارمټ مینو بدلي اضافه کېده، په فارمټ مینو کې هم تغیر راوستی، او دلته د سکرین شاټ چې موږ تاسې سکرین شاټ واخیستی له یو پروګرام څخه، له سکرین څخه، له هر شي چې سکرین شاټ واخیستی، هغه د په صفحه کې راته پیسټېږي. بیا که غواړئ چې په هغه تصویر کې ایډیټ وکړي یا تغیرات کې راولي، بیا له دې کمانډونو څخه استفاده کوو، بېرته د پخوا په شان باندې له دې فارمټ مینو څخه کولی شو استفاده وکړو. دا خو یوه طریقه وله د سکرین شاټ اخیستلو. بل که چیرې غواړئ چې په دې پروګرام کې ورډ پروګرام کې مثال له یو کمانډ څخه، له یو مینو څخه، له یو مشخصې ساحې څخه یو تصویر واخلي، راځو دلته بیا یو بله طریقه درته ښیم، دا بیا د کیبورډ له لارې کولی شو. که چیرې موږ تاسې دلته په کیبورډ کې آل بټن پریس ونیسو، دا بټن چې مو ونیوله له هغه وروسته دلته ګوره په دا مینوګانو باندې یا د کمانډونو لپاره اعداد او حروف پاله کېږي. دا که چیرې غواړئ چې دغه مینو یا مثال مشخص کمانډ راخلاص کړي، هغه د دې اعدادو یا د حروفو په واسطه یې کولی شو راخلاص کړو. اوس مثال دغه په کیبورډ کې به موږ تاسې آل بټنه دغسې پریس نیولي وي، مثال زه راځم دلته انزرټ مینو راخلاصوم، انزرټ مینو د ان په پریس کولو سره کولی شو راخلاص کړو. دا انزرټ مینو چې مې راخلاصه کړه، که غواړئ چې له ټیبل کمانډ څخه تصویر واخلي، بیا ټي پریس کوو، ټي بټن سم پریس کړو، اوس ګوره دغه مکمل ټیبل کمانډ راته راخلاصو. بیا که چیرې غواړئ چې په دې کې د انزرټ ټیبل څخه یو تصویر واخلي، ګوره د الټ بټن به مو همداسې نیولي وي، دا بټن به نه پرېږدو. د انزرټ ټیبل د آی په واسطه کولی شو راخلاص کړو، دلته به آی بیا ورته پریس کړو. اوس ګوره مکمل ډایلاګ باکس هم راخلاص کړئ د ټیبل. دا که چیرې غواړئ چې له دې څخه یو تصویر واخلئ، په کیبورډ کې مو هغه الټ بټن پریس نیولی وي، بیا دلته په کیبورډ کې یو بله بټن ده د پرنټ سکرین په نامه باندې، دا پرنټ سکرین بټن چې پریس کړله، له هغه نه وروسته دغه به ورته کلوز کړو. اوس ګوره تصویر اخیستل سوی ده، تصویر واخیستل سئ. دا که چیرې غواړئ
دلته په دې وش صفحه کې پیسټ کوي ځای پر ځای کې راسته کلیک کوو بیا راځو وروسته دلته د پیسټ کمان له لارې دا کولی شو دغه ځای پر ځای کړو یا تصویر یې دلې پیسټ کړو بیا کولی شو مثال د پخوا په شان باندې که غواړئ تغیرات کې راولي دا عیناً همداسې شکل لري لکه تصویر شو خو دا تصویر که غواړئ چې په دې کې بیا تغیرات راولي یا مثال لیاوټ انتخاب کړي سټایل ورته انتخاب کړي د فارمټ مینو له لارې بیا کولی شئ استفاده ځینې وکړي دا کمانډونه هم ټول د پیکچر مربوط مخکې چې موږ تاسې تصویر اضافه کوئ صفحې ته بیا هم دا کمانډونه مو ویلي دي دا کمانډونه ټول په هماغه شکل باندې کولی شو استفاده کړو یا کار ځینې واخلو د نن ورځې درس زموږ تاسو لپاره همدومره و سبا بیا که خیر پر میډیا او لینک باندې کار وکړو داسې خپلې پوښتنې مطرح کړئ زه به دا ریکارډینګ باندې